قسم په خدای دومره سوري به دکې وکم چې د مور راوړي به په شمارلو باندې ستړي شي. زما پښتو زما څرمن ده دا نورې زبې د لباس په شانتې دینه قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچۍ په ښار کې موجود یم. نن ستاسو مرکه له یو داسې فنکار سره کوم چې دا فنکار ورک سوی و. وطن چینل دا فنکار پیدا کوي ویې غوښتلی. په یو زمانه کې دې فنکار په ډیرو ډرامو کې د خوند کردارونه ادا کړي دي، ډیر د خوند ډرامې جوړې کړي دي ایز ا پروډیوسر او ایز ا ایکټر. د دې فنکار نوم دی محمد خان منداخیل. تر ټولو له مخه زه محمد خان منداخیل ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. محمد خان منداخیل صاحب السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام عظیم بھائی، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زما د غریب خانې ته راغلی او بیا زموږ پوښتنه وکړله. اول سوال به زه پر تا دا وکړم چې ته شوبیز دنیا ته ټیلی فلمانو ته څنګه راغلی؟ عظیم بھائی زمونږ شوق چې کوم صرف فلمونه کتل او دې ته زما شوق و. بیا زما یو ملګری دی او ورور میم دی، دغه نوم دی رزاق خان اکاځی. دغه د ډرامو سره ډیر محبت او شوق و، خو لیکن غله چا سات نه ورکو په دې کې. هغه ما ته ووایي چې بې ته زما سره په دې ډرامو کې کار وکړه. نو ما هغه ته یار ما ډرامې نه کړي دي، نه لا د دې څه چل راځي، خو لیکن ستا د شوق باندې به زه خپل کوشش تا سره وکړم او انشاءالله ستا سره به زه په ډرامه کې کار وکړم. د هغې ډرامې نوم و زه ده او په هغه وخت کې دغه ډرامو یا ښه یا بد، خو لیکن د ډرامو دور و نو هغه خلکو ډېره خوښه کړې وه او ډېره مشهوره شوې وه. نو د هغې نه بیا زما خپل شوق هم پیدا شو. نو چې خپل شوق پیدا شو زما، نو مقصد بیا هغې دپاره آرټسټ هم پکار و. نو آرټسټان هم دا ډرامه چې کوم دا د یوازې کهاني ښیي او آرټسټ یې کمزوری نو بیا هم بیکاره ده، هغه کار هغه شانته ونه شي. نو د هغې دپاره ما یو حسین خان بنیري چې کوم هغه زما سره شامل شو او بلې غاټه چې کوم زمونږ دغه حسنزی یارو هغه زما سره شو. بیا زما سره دویم نمبر موږ ورته چوټه بدر منیر یو نوم یې بدري دی او زما سره په دې محفل کې موجود هم دی. نو هغه ما ته وایي چې بی موږ ستا سره یو. نو زما حوصله بړاو شوه، موږ ډرامه شروع کړه رستم خان. نو هغه رستم خان ډرامه چې کومه وه د هغې کهاني ما په خپله لیکلې ده او د هغې پروډیوسر چې کوم زه هم په خپله وم، ډایرکټر هم په خپله وم. نو په هغې کې هغه ملګرو زما سره تعاون هم وکړو او زما سره یې منډه ترړه ووله. نو هغه ډرامه چې زمونږ جوړه شوه هغه خو پکار داله چې عوام فیصله وکړي چې بھئی هغه ډرامه ده جوړه کړې وه ښه وه یا بده وه. که زه په خپله تا ته وایم چې هغه ډېره ښه ډرامه وه نو هغسې فالتو خبره ده. په تورې لیکوال به تورې رایټر څومره ډرامې لیکلي دي؟ عظیم بھائی د لیکوال په حوالې سره چې راولې نو زه په خپله انپړی یم لکه، لیکن زما چې کمې کهاني دي هغه ما په خپله جوړې کړي. زه یا تا پسې راشم ته پړه لیکئ تا ته هم به ما له کهاني ولیکه. نو رایټر زه په خپله یم، ته صرف ما له هغه لیکوال کار وکړې. د ډایرکشن په حواله موږ ته ووایه چې په څورې ډرامو کې تا خپل ډایرکشن کړی دی؟ تقریبا زما خپلې ډرامې چې کوم دي نو د 14-15 ډرامې چې کومې دي دا ما په دې کې خپل ډایرکشن ورکړی دی لکه، او د هغې کهاني هم زما خپلې دي او ډایرکشن یې ما کړی دی. تر اوسه پورې به د په څومره ډرامو کې کار کړی وي؟ تقریبا زیاتو نه زیات ډرامې زما نو دغه نه 20-25 ډرامو پورې ما کار کړی دی، د هغې نه پورته مې نه ده کړی. په دې ټولو ډرامو کې داسې ډرامه چې ته بالکل په هغه ډرامه باندې هیټ سوی د هغې ډرامې نوم که د موږ ته وښودی؟ د هغې ډرامې نوم دی چې ما د پښتو په حواله لیکلې وه او د هغې ډرامې نوم هم دی قانون د پښتنو. هغې ډرامې نه زموږ مقصد چې کوم دی چې خلکو پیژندګلي کړې ده. په دې ټولو ډرامو کې داسې ډرامه چې ستا تر ګردو خوښه وي؟ دې ټولو ډرامو کې چې زما کومه خپل لکه ضمیر ته کوزه شوې ده نو هغه قانون د پښتنو. زه ښه ډېر ښه پېژنم خو بیا د سپو په غپا باندې چا کلي نه دي پرېښي. بله خواته به راسو دا ما ته ووایه له شوبیز کې د آخري ټیلی فلم کم یو په کم وخت کې و؟ آخري ټیلی فلم کې زمونږ آخر قصور مې څه دی، دا زما آخري فلم و تقریبا 2021 تقریبا. بنیادی طور د کومې علاقې؟ زه د تور غر او د کلي نوم دی زما مابرا.
محمد خان مداخل صاحب دا ماته ووایي چې د کراچۍ په ټیلی فلمانو کې چې کومو اداکارانو ایکټینګ کړی دی په هغو ټولو کې ستا د خوښې بیسټ فنکار کوم یو دی؟ عظیم بھائی که د یارۍ دوستۍ په مطابق باندې ووایو نو دا ټول زموږ د سر د تاج ګلونه دي، خو لیکن بیا د ایکټینګ پورې شوه نو په ایکټینګ پورې چې کوم دی زموږ په ډرامو په حوالې سره حسین بنري هم ښه کرکټري کړي دي، بیا زمونږ لی اکبر بھائی چې دی هغه هم ښه کرکټر کړی دی، بیا زمونږ یو ملګری حکیم صاحب الله دې وبخي اوس په حق رسېدلی دی، نو دا ډېر ښه اکټران وو. تا به په ډېرو ډرامو کې کار کړی وي، ډېرې به هیټ سوي وي، د هغو ډرامو یو ډایلاګ که په خوند موږ ته ووایه. عظیم بھائی ډایلاګ خو چې کوم دی لکه هم به درته ووایم، خو چې زه تا ته دې په حواله باندې یو شعر ووایم نو زیات خوند به وکړي. صحیح دی چې څنګه ستا خوښه ده. عظیم بھائی غوی که د تن غوښې مې اخورې پروا نشته، د عزت خیال مې ساته ملک د پښتو دی. ډېر کتونکي ما ته یایي چې ډایلاګ دم یو موږ ته په خوند ووایي. مورې سوال درته کوم، ما د دې لیونو سپونه خلاص کا، یوې غالټه سلطان راته نیغ نیغ کېږي او بلې غالټه راته کلندر نیغ نیغ کېږي. مورې منت درته کوم، مورې ما خلاص کا د دې لیونو نه، مورې ما خلاص کا. دا ډایلاګ د کومې ډرامې دی؟ دا ډایلاګ آخر کسور مې څه دی د هغې ډرامې. ګرانو کتونکو دا د پښتو ټیلی فلمانو یو مشهوره اداکار محمد خان مداخل صاحب چې موږ له تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.